بسم الله الرحمن الرحیم. یو زنانه سوال کړل د مسلې په حواله سره تاسو کړل دا مسله غوړې د حیا خلاف ده، لیکن مسله چون کې ډېر مهم او ضروری ده، خاص کر کې د زنانو د لپاره چې غیر شادي شوده زنانه دي چې نګيدي د هغو لپاره دا زنانه چون کې غیر شادي شوده ده او د دې مسلې راپېخه چې کوم شادي شوده زنانه دي هغه تم کېږي. نو ظاهره خبره ده چې په دې حواله سره چې شرعي نقطه نظر له هغه پیش کول ضروری دي. دا زنانه و چې زه غیر شادي شوده او زما چې جنسي خواهش ته ډېر زیات څنګه چې ګوره په نارینو کې جنسي خواهشات وي، بعض نارینه داسې چې داغو جنسي خواهشات ډېر زیات وي، د حد نه زیات وي. دا شان دي بعض داسې چې داغو نارمل وي، بعض داسې چې هغه ډېر کم چې مردانه کمزوري ته ویل کېږي. دا شان دي زنانه هم وي، بعض زنانه داسې چې داغو جنسي خواهشات ډېر زیات وي، بعض داسې چې هغه نارمل وي، بعض داسې چې هغه بالکل د نشي برابر وي. په دغه حواله سره بیا ډېر چې کسان مسایل تپوس کوي، په دې باندې زما الګ ویډیو موجود ده په دې مسلې په حواله سره چې یو زنانه کمزوري وي په دغه حواله سره نارینه ته بیا څه کول پکار دي. بهرحال چونکې په دې حواله سره دا زنانه چې زما چې جنسي خواهش ته ډېر زیات دی، نو په دې حواله سره دا وایي چې ما اورېدلي چې یو زنانه داسې چې هغه په زنا کې مبتلا کېږي، په بدکارۍ کې مبتلا کېږي، نو دا وایي چې د زنا نه د بچ کېدو لپاره، د غټ ګناه نه د بچ کېدو لپاره وړوکې ګناه کول، یعنی خپل د ګوتې په ذریعه باندې خپل چې جنسي خواهش دی هغه پوره کول جایز دي. دا وایي چې ما داسې اورېدلي دي. نو آیا واقعي د زنا نه د بچ کېدو لپاره د ګوتې په ذریعه باندې خپل خواهش پوره کول جایز دي یا ناجایز دي؟ دې مسله دا تپوس کړله که چېرې زنانه بالفرض دا عمل وکړي، یعنې د ګوتې په ذریعه باندې خپل جنسي خواهش پوره کړي، نو آیا د دې ګوتې دخول سره په دې زنانه باندې غسل واجب شي یا واجب نشي؟ پلیز په دې حوالې سره رهنمایي پکار ده. یاد وساتئ ټول نه مخکنۍ خبره دغه ده چې دین اسلام ظاهره خبره ده، موږ تاسو د دین اسلام د شریعت پابند یو، موږ تاسو مسلمانان یو، او په دې حوالې سره په هر حوالې سره دین اسلام زموږ تاسو رهنمایي کوي. په قرآن مجید کې الله رب العزت د مؤمنین چې مؤمن مرد حضرات دي زنانه دي د هغو چې کوم صفات ذکر کړلي، په هغې کې یو صفت دغه دی چې هغوی څه کوي، هغوی خپل د شرمګاهونو حفاظت کوي. والذین هم لفروجهم حافظون. دا د مؤمن نارینه او زنانو چې کوم صفت دی هغه دغه دی چې هغوی څه کوي، خپل د شرمګاهونو حفاظت کوي، مګر الا علی ازواجهم، مګر چې کوم د هغو خاوندان دي، یعنې د ښځې د خاوند چې کوم آپس کې تعلقات دي، د دې نه علاوه خپل د شرمګاهونو حفاظت کوي. یعنې دغه یوه طریقه په اسلام کې جایز ده. که چېرې د دې طریقې نه علاوه، یعنې د ښځې د خاوند چې کوم آپس کې تعلقات دي، جنسي تعلقات دي، د دې نه علاوه بله لارې اختیاروي، بله طریقه اختیاروي، مخکې د الله جل فرمایي فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون. که چېرې څوک د دې طریقې نه علاوه د ښځې خاوند د آپس د میلاپ نه علاوه بله طریقه اختیاروي، نو دو د حد تجاوز کوونکي دي، یعنې دو د شریعت چې کوم باونډري ده د هغې نه دو تجاوز کوي. بهرحال په قرآن مجید کې د دې آیت په روشنۍ کې دا معلومیږي چې د ښځې د خاوند چې کوم جنسي تعلقات دي هغه صرف په یو صورت کې چې کوم دی جایز دي، هغه د نکاح په صورت کې، یعنې د ښځې خاوند چې کوم آپس کې تعلقات دي، د هغې نه علاوه بله کومه لاره اختیاري، چاهې زنا وي، لواطت وي، یا دغه شانتي د مشزني وي، څنګه چې لکان مشزني کوي، یا دغه شانتي څنګه چې دې زنانه تپوس کړله چې خود لذتي، یعنې د ګوتې په ذریعه باندې خپل خواهش پوره کول د زنانو لپاره، دا ټول په دې ناجایز طریقو کې راځي. د کمی طریقې نه علاوه د ښځې د خاوند آپس کې د میلاپ نه علاوه د جنسي تعلقاتو نه علاوه دا ټول چې کوم دی ګناه کبیره دي، څنګه چې زنا ګناه کبیره دی، حرام دی، دغه شانتي مشزني کول هم ناجایز او حرام عمل دی. اوس دا خبره کول چې د زنا نه د بچ کېدو لپاره وړوکې ګناه کول، یعنې مشزني کول، د ګوتې په ذریعه باندې یا د لاس په ذریعه باندې خپل خواهش پوره کول، نو یقیني طور پر د دې موږ تاسو ته اجازه شریعت نه راکوي چې د غټ ګناه نه بچ کېدو لپاره وړوکې ګناه تاسو اختیار کړئ، بلکې چې کوم کس وړوکې ګناه اختیاروي نو هغه بیا غټ ګناه طرف ته ځي. شریعت او دین اسلام په موږ تاسو ته چې کوم اول سړی ده هغه چې کوم دی د هغې موږ تاسو ته حکم راکړلی چې دا په اسلام کې ناجایز او حرام عمل دی، یعنې بدنظري کول. انسان چې کله دې حد ته رسي نو دې اول څه کوي، بدنظري کوي. ظاهره خبره دی بدنظري وکړي، د هغې بدنظري په وجه باندې دی بیا څه کوي، بیا مخې ته پروسس کوي او مخې ته ځي چې کوم نتیجه وي هغه بیا په زنا باندې یا دغه شانتي په مشزني، په بدکارۍ وغیره باندې د هغې خاتمه کېږي. نو قرآن مجید کې الله رب العزت څنګه چې نارینهو ته حکم کړلی خپل د سترګو د حفاظت، دغه شانتي زنانو ته حکم کړلی چې تاسو به خپل د سترګو حفاظت کوئ، ځکه چې سترګې بدنظري چې کوم ده دا د زنا د بدکارۍ اولنۍ سړي ده. نو اسلام چې کوم اولنۍ سړي ده هغه الله رب العزت په اسلام کې ناجایز او حرام کړ، نه دا چې بیا انسان چې کوم دی بیا مخې ته لاړ شي او بیا چې کوم دی د زنا نه د بچ کېدو لپاره د بله طریقې اختیار کړي. نو شریعت چې کوم دی بدنظري حرام کړله، نو دا اعمال خو بیا لرې خبره ده، بدنظري اولنۍ سړي ده، بیا زنا کول بدکاري خو ظاهره خبره ده. په قرآن مجید کې الله حبیب بارها واضح کړي ولا تقربوا الزنا، زنا کول خو لرې خبره ده، بلکې هغې د قریب هم وځئ او قریب پاس ته هغې نه ځو چې کوم اولنۍ سړي دي هغه لارې موږ بند دي.
بهرحال دا ویل چې زنا نه د بچ کېدو لپاره وړوکې ګناه کول یا د مجزني کول یا د ودې په ذریعه باندې خپل خواهش پوره کول نو د دې اجازه نشته. تاسو ته مخکې خبره ختمه کړه چې کوم کس وړوکې ګناه کوي، وړوکې ګناه نشته بلکې دا هم کبیره ګناه ده مجزني، نو هغه بیا مخکې دم ځي، هغه بیا زنا کې دغه لپاره بیا لارې کولاو شي چې انسان وړوکې ګناه کوي، غټ ګناه په ګناونو کې وړوکې غټ کوي، نو داسې انسان بیا د غټ ګناه او وړوکې ګناه بیا فرق نه کوي بلکې بیا مخکې دم ځي. نو ځکه دین اسلام هغه تاسو چې اولنی سړي ده بنځري ده دا غینا چې کوم دې د خپل د سترګو د حفاظت حکم راکړل په اسلام کې بنځري کول ناجایز او حرام عمل دی. ولې ناجایز او حرام دی؟ ځکه چې دا د زنا اولنی سړي ده. نو بهرحال په دغه حواله سره خو خبره کلیر شو چې د دې اجازه نشته. بهرحال شریعت موږ تاسو دا ویلي چې تاسو نکاح عام کړئ، نکاح آسان دی. دا حالت ولې پیدا کیږي؟ زنا طرف ته، بدکاری طرف ته، مجزنی طرف ته خلک ولې ځي؟ ځکه چې موږ په معاشره کې نکاح ډېر ګران کړل، دومره شرایط، دومره رسم و رواج داسې حساب کې موږ یې خلک چې هغه نکاح موږ ډېر ګران کړل. حالانکه دین اسلام موږ تاسو چې نکاح پروموټ کوي، نکاح مخکې آسان کوي. دین اسلام د رسول الله صلی الله علیه وسلم زندگی زمونږ مخې ته ده. لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنه. نو په کار دا چې موږ نکاح عام کړو، نکاح په پسته غینه عام کیږي چې موږ نکاح آسان کړو. نن بدقسمتي دغه ده چې زمونږ په معاشره کې زنا آسان دی او نکاح کول چې کوم دی هغه مشکل دی. یعنی چې کوم حلال طریقه دا خلکو ګرانه کړل خپل ځان باندې او حرامي طریقې چې کوم دی هغه آساني کړلې. نو په دغه وجه باندې زمونږ د حالاتو زمونږ د ګناهونو په سبب باندې دا مختلف قسم د چې کوم دی حالت راځي. نو بهرحال په کار دغه د مور پلان ته هم دغه درخواست دی چې چېرې هم تاسو کور والا جنۍ یا لکه هغه بلوغت ته ورسي او د جوړ خاوندې پیدا شي، د جوړ آپس کې رشته تکیږي، نو دین اسلام شریعت موږ تاسو دا وایي چې درې کارونه داسې چې په هغې کې تاسو تاخیر مه کوئ. نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي په هغې کې یو دغه دی چې یو زنانه بلوغت ته ورسي، جنۍ بلوغت ته ورسي او د هغې نه بعد د هغې د جوړ کس پیدا شي، نو د هغو په نکاح کې د هغو په رخصتۍ کې بیا دیري مه کوئ، بلکې بیا فی الفور د هغو نکاحو کې رخصتي وکړئ چې د دې زنانه د دې جنۍ چې کوم عزت دی هغه محفوظ شي او دغه شانتي چې کوم هغه کس دی نارینه دی هلک دی د هغه عزت محفوظ شي، هغه هم د بدۍ نه د بدکارۍ نه بچ شي او په حلاله طریقې سره خپل دا خواهش پوره کړي. او د هغې نه علاوه د دې عمل بیا بېشمار نقصانات هم دي. اوس یو زنانه رالاګي خپل د ګوتې په ذریعه باندې خپل دا خواهش پوره کړي، نو یقیني طور پر داسې زنانه چې بیا د دې عادت شي هغه بیا یقیني طور پر هغې ته د خاوند بیا ضرورت نه راپېښېږي. داسې زنانه بیا اکثر بې واده بیا پاتې کېږي او که چېرې واده وشي نو هغه بیا ناکام وي، ځکه چې د هغې چې کوم جنسي قوت وي یا جنسي حوالې سره هغې چې کوم عمل باندې ځان عادت کړی وي، نو هغه ظاهره خبره ده چې کوم پریکټیکل یا دغه شانتي چې کوم جنسي حوالې سره د ښځې د خاوند په آپس کې چې کوم خلاف وي د هغې په ذریعه باندې د هغې خواهش بیا نه پوره کېږي، ځکه چې هغې د مخکې خپل عادت بګړاو کړی په خپله، نو د دې بیا بېشماره نقصانات هم دي. سمجھ کې مو خبر راځي؟ نو په دغه وجه باندې شریعت د دې ګورې بالکل اجازت نه راکړي. بهرحال د دې مسلې تپوس کول چې که چېرې یو زنانه په غلطۍ سره دا عمل وکړي ورته داخل کړو، دې سره په دې باندې غسل واجب کېږي یا نه واجب کېږي، نو په دغې صورت کې ظاهره خبره ده د شهوت په اراده باندې دا ورته داخل کړو، په دغې صورت کې په دې باندې غسل واجب شي. او که چېرې منې دي خارج شو، نو په دغې صورت کې بالاتفاق د ټولو فقهاو په دې باندې اتفاق دي چې چېرې په دغې ورته داخل کې د ګوتې دخول سره د دې چې منی دغه خارج شو، په دغه صورت کې بالاتفاق د ټولو چې فقها دي د هغو په نیز باندې په داسې زنانه باندې غسل واجب شي. بهرحال امید کوم چې مسله مو په سمجھ کې راغلي. اجازت راکړئ. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.